درنو او پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. په تیرو اتو خپرونو کې د هغو شرایطو په اړه وغږېدم چې که زموږ ستاسو بچیان پکې د ژوند لومړنۍ 14 میاشتې تېرې کړي، له اروايي پلوه به روغ او جوړ ستر شي. په دې خپرونه کې به یو څه پر تولد یا زیږون وغږېږو. یو ستړی، خوبولی، سترګې پړسېدلی، ککړ او ګډوډ مسافر چې کیدای شي سرې سترګې، راوتلی ټټر، په ویښتانو پوښلی بدن او که د زیږ پر مهال یې له فورسپس څخه کار اخیستل شوی وي چې پیت سر ولري، له 9 میاشتو څخه وروسته یوې داسې نړۍ ته راغلی چې په اړه یې په هیڅ نه پوهیږي. خو قربانۍ یې له ده سره کالونه کیږي اشنا دي. اوږده موده یې ورته انتظار کړی او نن یې ویني او په غېږ کې یې نیسي. دا لومړنی لید، په غېږ کې نیول، لمسول او له هغه سره چلند د نه هېرېدلو خاطرې او یادونه جوړوي چې ښایي د ډېرو لپاره به د ژوند تر ټولو خواږه، ارزښتمن او ښه یادونه وي. په ځینو هېوادونو کې روغتونونه او زیږنتونونه اجازه ورکوي چې له یوې ښځې سره د لنګون پر مهال د هغې د ژوند ملګری او یا د کورنۍ کوم نږدې غړی وي. نو په داسې شرایطو کې یوازې مور ده چې د لنګون د خونې د څرنګون او ورسره د تلونکو وګړو په اړه پرېکړه وکړي، ځکه دا د مور د ژوند کاملا شخصي او خصوصي برخه ده چې په اړه یې بل هیڅوک د نظر او خبرې حق نه لري. د ژوند ملګری او د کورنۍ ټول غړي باید د هغې پرېکړه په ډېره مینه او ورین تندي ومني، ځکه دا د مور په ژوند کې یوه ډېره ستره او ارزښتمنه او حتی خطرناکه پیښه ده چې کیدای شي د بلې هیڅ پیښې سره د پرتلنې وړ نه وي. د هغې زړه دی چې په یوازیتوب کې ماشوم زیږوي، که غواړي د ژوند ملګری یې ورسره وي، که غواړي انځور یې واخیستل شي یا وانخیستل شي او داسې نور. په هر حال د نوزیږي ماشوم د سترګو پړسوب، سوروالی، د ټټر راوتلتیا، د بدن ویښتان او د فورسپس له لاسه د سر د کاسې کوږوالی په څو ساعتونو یا څو ورځو کې له منځه ځي. ځینې میندې د ماشوم پر مخ یا بدن د ویښتانو په لیدلو سره اندېښمنې او وارخطا کېږي. دا ویښتان په خپله تویېږي، د اندېښنې ځای پکې نشته. څه چې مهم دي، لومړی د ماشوم روغتیا او سلامتیا او ورپسې د هغه جنسیت دی. که امکانات وي او کومه قانوني ستونزه نه وي، ساپوهان سپارښتنه کوي چې مور و پلار باید له زیږون څخه بیخي وړاندې د الټراساونډ، سونوګرافي یا ټلویزیوني معاینې په مرسته د خپل ماشوم د جنسیت څخه خبر وي. ځینې د لومړني یا دویم الټراساونډ پر وخت وایي نه غواړم د خپل بچي له نرینتوب یا ښځینتوب څخه خبر شم. کوم توپیر نه لري چې هلک دی او که نجلۍ. حقیقت دا دی چې دا ډول خلک یو ډول ځان ته دوکه ورکوي. دوی ته له بل هر چا څخه ډېر د خپل بچي جنسیت مهم او ارزښتمن دی، خو له دې ډار څخه چې هسې نه داسې خبر واوري چې د دوی له غوښتنې سره ټکر ولري، هڅه کوي چې د یو څه مودې لپاره له واقعیتونو څخه وتښتي او ځان په خپلو خیالونو او چورتونو کې خوشحاله وساتي. د ماشوم د جنسیت په اړه مخکني معلومات د ماشوم راتلن ته د مناسبو او ښو ترتیباتو په نیولو کې مرسته کوي. ځینې میندې اندېښمنې او پریشانه وي چې څنګه او په څه ډول دومره کوچنی، نازک او کمزوری ماشوم کښته پورته کړي، په غېږ کې ونیسي، ویې لمبوي، شیدې ورکړي او په ټولیزه توګه یې وپالي. سمه ده چې هغه ډېر نازک، کمزوری، کوچنی، لطیف او حساس دی، خو ماتېدونی نه دی. د ډېرو څیزونو د زغملو وړتیا لري،
د مور په غېږ کې اوسېدل، د هغې تایرودل، د هغې له بدن سره یې بدن لګېدل، د هغې خبرې، غږ، مچوګانې او نازونې یې خوښیږي. زړه یې ورته کېږي او حتی ورته اړتیا لري. نو میندې دې په دې اړه هېڅ اندېښنه نه کوي. په ډاډه زړه یې د خپل ماشوم را اخلي او د هغه یادې شوې اړتیاوې دې پوره کوي. فکر دې وکړي چې بالاخره هغه څوک چې دې یې د کالونو را په دې خوا د لرلو هیلې او آرزوګانې لرلې، اوس یې تر غېږې پورې رسېدلی او باید هومره مینه ورکړي څومره یې له یوې ښې مور څخه تمه کېږي. په دې برخه کې باید هیڅ قیدونه او بندیزونه پر ځان ونه لګوي. تر 80مې لسیزې پورې یې د اروپا او امریکا په ډېرو روغتونونو کې ماشومان له میندو څخه جلا کول، چې دواړه د دې بحراني دورې د تیرولو لپاره بسنده او کافي وخت ومومي. خو پر څارویو او په تیره بیا سپیانو باندې پلټنو وښوله چې هغوی د زېږېدو په لومړنۍ شېبه کې له خپل بچي سره اړیکه جوړوي. که یوه سپی له خپلو کنګریانو څخه حتی له یوې ورځې څخه د لږې مودې لپاره لرې وساتل شي، بیا نشي کولای د یوې عادي او نورمالې مور غوندې له هغوی سره وچلیږي. له دې څخه څرګندېږي چې هماغه لومړنی برخورد او چلند د مور او ماشوم او بیا وروسته د پلار او ماشوم ترمنځ د پیوستون او نښلون کړۍ جوړوي. یا په بله ژبه هماغه د زیږون لومړنۍ شېبې دي چې د مور و ماشوم او بیا د پلار او ماشوم ترمنځ پکې د سالمې اړیکې او رابطې لپاره تر ټولو ښه زمینه برابروي. که څو ساعتونه یا ورځ ورباندې واوړي، دا اړیکه صدمه لیدلای شي. ځکه نو اوس د ټولې نړۍ په روغتونونو کې ډاکټران هڅه کوي چې ماشوم له کتلو، د هغه له روغتیا څخه له ډاډمنېدلو، لازمو ازمایښتونو او اندازې اخیستلو څخه وروسته فوراً مور ته وسپاري او تر هغو یې له هغې سره پرېږدي چې تر څو یې د هغې زړه غواړي. مګر مور باید وپوهیږي چې په دې وخت کې نوزیږی ماشوم نه پیاوړي عضلات لري او نه هم مغزي کنټرول چې د خپل درانه سر وزن سنبال کړي. ځکه نو باید ډېر پام وکړي چې د ماشوم د خوځولو پر مهال د هغه سر او ورمېږ په لاس کې داسې ونیسي چې ټکان ونه خوري او یا کښته ونه ځړېږي. او کله چې غواړي ماشوم پر ځمکه کیږدي، لاسونه باید هغه وخت د ماشوم له شا څخه لرې کړي چې بشپړ ډاډه شوي وي چې ماشوم سر او شا پر ځمکه کاملا ایښوول شوي دي. بل څه چې که پام ورته ونه شي په سرخوږي اوړي، نوم یا نو دی. د نامه په پرېکولو سره ماشوم له مور څخه یو ډول فزیکي خپلواکي ترلاسه کوي. د نامه غوټۍ یا پانسمان میکروب ضد درملو، غوړولو، تړلو او یا پکې د کوم بل څیز اچولو ته اړتیا نه لري. که په ورځ کې څو ځله په سپینو الکولو باندې په لړلي کتاني ټوکر سره راپاک شي او بیا پرانستی پرېښول شي، بیخي ژر جوړیږي. په هماغه پیل کې ماشوم ته د واکسین ورکول ضروري دي. ځنډول یې د ماشوم ژوند له ګواښ سره مخامخولای شي. درنو لیدونکو، دا خپرونه همدومره وه. تر بلې هغې پورې مو په لویه الله سپارم. خو پام مو وي چې د دې چینل سبسکرایب او د دې ویډیو لایک یا ډسلایک درڅخه هیر نشي.